واغستا آدم علیہ السلام نزان لا، نوح علیہ السلام نزان لا، شیش علیہ السلام نزان لا، ابراہیم علیہ السلام نزان لا، موسیٰ علیہ السلام نزان لا، یو لاکھ سلی زر پیغمبرانو نزان لا، خوش کل جمشوشی واد یعودا طولوی قالو اقررنا، طولو پیغمبرانو اعلانو کچی اللہ پدغ نبی زمونگ ایمان دے یرا لک دڑد اخلاصا طولو پیغمبرانو اقرارو که او سیویے چی اللہ مونگ پدغ نبی ایمانم روڑی دے او دغم نبی سر با امدادم کو مدد بکو نو ما تو سگو رہے چی نبی سر با دی سے امداد کئی امداد خو یو سڑے که یو سڑے کمزوری د اللہ سیونی سی او غزان سر دا سی بوزی یو سڑی بیمار دی بیائے اگر ڈاکٹر لبوزی یو سڑی دے دا غصہ حاجت دے و غصہ امدادو کی یو سڑی دے پاسیدی نیشی اچتی کی یو زیکی کی نہیں دا امداد نا 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 پیغمبر اللہ دو نا پالوانی اور شان ورکڑے سبحان اللہ ہوئے جب کائنات کے دا سے شان بل چالو ورکڑے نری ماتا گورے جی اے امداد دادے چھے اے آدم علیہ السلام اے نوح علیہ السلام اے ابراہیم علیہ السلام اے شیش علیہ السلام اے یعقوب علیہ السلام اے تمام پیغمبرانو چھے ہر کل تاسو دنیا تولی گما او تاسو لخپل خپل امتیان درکما نو خپل امت تبا قربان کا زمان شان بیانوی نو دا آخر الزمان پیغمبر شان مبارک مولا بیانوی نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے تکبیر اللہ اکبر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مولانا اشرف علی جان سے دا طول عاشقان دا حضور غلامان اوہو دا حضور غلامان دا حضور محبین دا حضور امتیان امتیانو کے عاشقان اللہ دی منگا ہوتا سو طول زندہ باد کی دا حضور دا خاطرہ ما تو سنو رہی اے تمام پیغمبرانو وعدو کچی اللہ ٹھیک دا شکل امت ستا شان بیانو ستا الوحیت سمدیت وحدانیت چه دا غیر اللہ عبادت بنکرے نو دابم پکی ویوچی یو پیغمبر را روان دے گوری نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طول اقرارو که چه طول اقرارو که قالو اقرارنا یا اللہ منگ اقرار کو اللہ وی خواہ دا نبی ستاسو دے که دا زمان دے سبحان اللہ ہوئے گا لگ دڑد اخلاصا چه تاسو اقرار کوئے اللہ اعلان کئی مانگے دخل بانے اللہ پخپل اعلان کئی اے گلو را دے چکل دیوی قالو اقررنا یا اللہ مونگ اقرار کو اللہ اعلان کی قال اقرر دیچوی قالو اقررنا مونگ اقرار کو قال فشہدو اللہ ورتوی تاسو گواہان شے وانا ماکم من الشاہدین زمدہ گواہان نیما لک دڑد اخلاص سکر زہرانی مچید بعض کسانو دا شخلی بالکل کار نہ کئی سبحان اللہ نہ ہوئی چھے ٹول دڑد اخلاص سبحان اللہ ہوئے سونا خوان با پیدا کی لک دڑد اخلاص ٹول ہوئے وہ دڑد اخلاص سبحان اللہ ہوئے زبون بعضی حضرات سے چکل چاہتے ہوئے مجھے سبحان اللہ ہوئے یو صاحب نے زبون دا سے دے چاہا دا سے کیے اگر ویجو المولی سے ویجو دیتا سبحان اللہ میں تمالو بیدا خدینک بخنا نونگ افغانستان پورو کرزی دو تاوسط پوری زده پندونا نپی جلم طالب خودی ده دی سواب در کی اسی خود خودیو نخوزولا کن صرف شنده دی خوزولا اسی داسی که
قدم خلنه خوځي د خدای په نوم باندې او خوځي د خدای په نوم باندې دا د محبت आवाज دی دې سره به دوکي بنکه په دوکو کار نه کیږي ښا او بیا ما سره دوکي کې په سبحان الله کې کدی اونې خدا سره دې دوکاو که ما سره دې وکا جواب را نه وي کته نو خو سبحان الله یا اون تان نال نکا او زه خو وایم چې نه اونې بنال کو که خیری تاسو په تاریخ کې ګورئ زه وایم چې زموږ د جمعې د عاشقانو بدونه اونې په جنت کې ځال نال کړي کنه چې زه وایم چې داسې حیران بشي چې سونه اونې به د دې عاشقانو سبحان الله وي او که چا موتا نه زیات ویلي نو کېدی شي زمونږ اونې دا کمی بیا به د هغې زیاتي زمونږ نه ځکه د خدای عاشقان خو شته که نه د خدا دعوا نشم کولی چې زیم او زما نه وروسته ټوکله نه کېدی شي زمونږ نه ډېر ښکلي ښکلي خلک وي چې موت ته لږ الله یادو هغې به زمونږ نه ډېر الله تعالی یادو هغې محبت به الله سره زمونږ نه ډېري موږ یا الله زمونږ هم دغه نبي سره دا محبت او مینه سیوا ده لږ دړه د خلاصه اے ګلونو راځئ د سروري کونین محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مبارکہ داسی شان دی دا گوریا ساتے دا فتنو دور دے قادیانان لگی آدی پرویزیان لگی آدی ستاپ نبی مبارک پشان بانے گزارو نکیاں زغا علماء تویما زغا گلنو تویما چرازی پا اتفاق سرا یوشی قادیانانو تا پرویزیانو تا چه سوک دے نبی پا محبت کی قربان کے پروگرام مناوی میلاد مناوی نو خوشحالی ورسر پدق خوشحالی پکار دا نچی مخالفت پکار دے نچ مخالفت پکار دے خوشحالی ور سره جواب راکے خوشحالی ور سره صدا لگ دڑو د خلاص تبوی جی مولی زیادہ خوشحالی توی نو دا سلفس پا قرآن کشتس ولی ننشتا کنا اللہ تعالی محبوبی کریم توی قل اوے محبوبی کریم بفضل اللہ ففضل دا اللہ تعالی وبرحمته پا رحمت دا اللہ تعالی فبذالکا پدیدوانو بانی فلیفرہو خوشحالی پکار دا ہے بعد کسان خلی شنن سبحان اللہ نوی پدیدوانو خوشحالی پکار دا هو خیر مما یجمعون دا دوانا خوشحالی دا اغسن بہتر دی چی انسان خزانوں کے سمال زان سر جمع کئی نے خوشحالی پیو کا اسے نچیوے چیئرا کہ دزوی دی ختمی او پٹے کوما اس کو پدیب 50,000 روپے لگی اللہ وی دا خزانہ گوڑے ہوا خیر مما یجمعون دا خوشحالی پہ غورد داغین چی جمع کے اللہ وی پا قرآن خوشحالی کو دا مدینی پا جانان خوشحالی کو عبداللہ ابن عباس مبارک ترجمہ کئی بفضل اللہ اے بکتاب اللہ سبحان اللہ اے کنا بفضل اللہ بکتاب اللہ فضل مراد قرآن کریم دے او برحمتہی نا آیات پیش کئی وما ارسلناکا الا رحمت اللہ للعالمین الا رحمت للعالمین الا رحمت للعالمین نو رحمت ترجمہ دا آیات پر رحمت بانشوا دا زاننا دا عبداللہ ابن عباس سے ترجمہ میں پیو کا ففضل دا اللہ اے پر رحمت دا اللہ ففضل اللہ چی قرآن دے پر رحمت دا اللہ چی صاحب قرآن دا مدینی منوری جانان دے فدیدوانو اللہ وی خوشحالیو کا شمتوبو نکے ہوا خیر مما یجمعون دا حضور پمین بانے نپزان یا مپ جیحان یا سبحان اللہ اگا سڑی تبا اللہ خیر ورکی اللہ دے زمان دا خیر نصیب کی استاسو دے خدای نصیب کی لگ دڑو دا خلاصا نو دا سے محافل
چې انسان جوړ کې شپای کې د نبی شان بیانېږي. اے کور کې زنانه راغونډې کا، د خپل وس مناسب خوشحالیو کا، خوشحالی مدد تلاوتو کا، خیراتو کا. هغه د کیلو روجي ولی نه کیلو روجي پخې کا، ټول حکمی ختمو کا، درود شریف وایا، ټول راغون کا. اوی بچی ځان سره کینوا، وای بچو لاسونه بلند کې زمون دا وست یا الله کیلو وس بیروجي کې دی، نور می وس نه کیږي. خو ما د مدینه د جانان په محبت کې د ربیع الاول شریف په دې میاش کې خدای استا په نوم باندې می دا خیرات وک. اگر چې کم دی یا الله ثوابونه هغه خپل پیغمبر لور کا چې کوم مخ مبارک تا تډیر محبوب دی او در تګران دی. د خپل وس مناسب د الله د رضا د پاره دا قربانی به ورکې. الله خو دې زمونږ استادو د ټولو د الله د رضا د پاره دغه محبت نصیب کړي. مال جواب را کې د چا د رضا د پاره بګو د الله لګ دړه چا لګ دړه دغه چا د الله د رضا د پاره دا کول پکار دی. کوي کو به کبه نه کو د محبت आवाज را نه ان شاء الله. الله دې توفیق درکا. مازن صاحب تاسو आवाज نه کې دې زما خیال اثر شته دې ځان برابرې ورو خسوچ کوي په دې خبره دې سوچ کې لاړ دغه دا متحرک تل کنا دا ټول مرګي دي الله متحرکین کې د پیغمبر په مینه باندې امین وای لکه دغه اخلاص او دا کال کې ورزي ابابکر صدیق مبارک فرمایي چې چا اے په میلاد مصطفی پراتلو د پیغمبر پاک مبارک کی خوشحالیو کا وی تربل کال پورے با انشاءاللہ د حضور د خاطر دغه خلق د هر قسم افتونو بیمارونو بچ ساتي عذابونو نبی خدای بچ ساتي تکلیفونو نبی الله بچ ساتي دا دون خوگا عمل لی باوی کسان وی چیره پکار ندا او کدا چوک دا جل موشی ما وی تانلوی بدبخت پا مقدس مکی نشتا و بدبختا پویشیار گزارو کا چدا خشی ندے پڑش گزارو کا چڑش خشی ندے پا فلمی اداکارانو گزارو کا چدا خشی ندے دم توب خشی ندے اجرا توب خشی ندے دا اللہ و دا نبی نافرمانی خشی ندا او چکل دا حضور دا محبت بابراشی نو تم پکی دا حضور دا مین اظہار کوا مچی دا غین انکار کے ور سرپ دا غمین کی شریک کی گا دا خود حضور دا محبت و دا مین مقام دی اللہ ری زمانگا استاسو پسینو کی دا محبت و دا غمین راولی دا خود رد اخلاص امین ہوئے گا او ما تو گورے جی اللہ پاک چی پیغمبران رو گستا گورنو اللہ سش میزبان ش اللہ سش لگ جواب را کہ اللہ سش میزبان پیجنے قربا دا کور والا چه سوک سوک راغواری چه لکا پلانی دی تبرازی نو قربا دی میزبان دی کنا سوچی ورلراشی نو آگی تسوی مہمانان مہمانو ورتوی ما تا گورے اللہ چی دا یو لاکھ شنیری زر پیغمبرانو دا کلی محفل رو گستا میزبانی اللہ مہمانانی پیغمبران دی او شان پکی زمانگ دا مدینی منوری دا جانان مبارک دی لگ دولت اخلاص ہوئے کہ سبحان اللہ کتا بانے دا نبی شان بد لگی نو خو اللہ بانے خو خلگی کنا کتا بانے ٹمبم لگی پیغمبرانو بانے خو خلگی کنا کتا بانے بم لگی دا حضور پا غلامانو خود شاتو دا نقندو نخوگ لگی کنا لگا خاموشی بئی که خیری لاس پیمم نرا پئی لگا دا حضور وینا دا جی ادگنو سرور کونین مدینی منوری جانان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی وی اللہ جل جلالہ شیطان یو سوزے کی لعنتی کنو پچکو چکو بانی جڑلی یو خدا دا چی اللہ ورطوی اے شیطانا آدم علیہ السلام مبارک تسیدو کا ندکی دو نتکبرو شد انکارو کو ذکر قرآن کریم گوا دے ابا واستکبرا
انکاریو کو تکبریو کو وکان من الکافرین او بازل کی دیدا اللہ پنزد کافرانو نا چه انکاریو کو لائے آدم علیہ السلام مبارک تدی ولی سیدونک شیطانا دلیل دا اللہ پا دربار کے پیش کئی